لونګۍ، پګړۍ او ځینې شمله هم بولي د افغانستان په شمول د منځنۍ اسیا په ډیرو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، ایران، تاجکستان او همداسې د نړۍ په نورو هیوادونو کې په سرول کیږي. خو توپیر په دې کې دی چې د نورې نړۍ یوه ډله خلک یې د زینت لپاره په سر کوي او زموږ افغانان د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت، زینت او منل شوي ملي دود په پار په سرول کیږي. لونګۍ د افغاني او پښتني کلتور یوه مهمه نښه ده چې زیات کسان ورڅخه په خاصو ورځو او یو شمېر کسان بیا ورڅخه په هر وخت کې له لونګۍ یا پګړۍ څخه استفاده کوي. سید محبوب شاه آغا چې د لونګیو، خولیو او عطرونو دکان لري، د له مالان میډیا سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه زموږ زیات پیرودونکي له ډېرو لرو سیمو څخه راځي ترڅو لونګۍ، خولۍ یا عطرونه وپیري. وایي د اسلامي امارت په راتګ سره مو د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی چې د کابل په شمول له ولایتونو څخه هم یو شمیر کسان دلته راځي. لونګۍ چې دي تجاران دي، دغه دي عبدالعزیز دي، غفوري دي، خالد دي، سر دي خلاص و ګل افغان دي. نو شپږ اووه تجاران دي چې خپل په نومو یې راتولیدوي لونګۍ. دا په ملتان کې جوړیږي، بیا پاکستان په ملتان کې جوړیږي، نو افغانستان ته موږ راوړو. بله 100% د ابریشمي هم راوړي، که 50% هم دي، 50% هم پکې راځي، بیا 0% هم پکې شته. د کابل شمول شمال خواته ولایتو د مشتریان مو لږ دي. ډېر مشتریان چې مو دي د لوی کندهار خلک دي، روزګان، هلمند، کندهار، د نور ولایتو د لرو، خو په دونه فیصدي نه لرو لکه کندهار، هلمند، روزګان، د شمال دغه د لوی کندهار خلک چې ډېر د دې لونګیو د دې شیانو څخه استفاده کوي. اکثره نور ولایتونه ډېر استفاده نه لري لکه کابل، هغسې غزني او دا خلک یې بیا لږ استفاده لري. خولۍ چې دي په درې ډوله دي، بلوڅۍ دي، یعقوبۍ دي، جمالۍ دي. دغه درې ډوله خولۍ دي. بیا په دې کمر یعقوبۍ هم راځي، نه رنګارنګ ډیزاینونه په رنګارنګ رنګونو کې راځي. دا چې دي په سیند کې جوړیږي خولۍ، بیا په کوټه کې پریس و دغه تمامیږي، بیا نو افغانستان ته راځي. مشتریان مو د خولۍ څنګه دي؟ مشتریان د خولۍ دا ډېر دي، هر وردګ دي، معنا د لوی کندهار خلک دي، د ولایت څخه هم خلک راځي. ځینې وخت بیخي پر موږ ته په ټویټر کې راته ووایي چې تاسو موږ ته د خولۍ فلانکي ولایت ته راواستوئ. محمد باقر بیا له غزني څخه راغلی او غواړي چې د ځان لپاره یوه ښایسته لونګۍ یا خولۍ وپیري او له هغه څخه استفاده وکړي. دی وایي چې دا زموږ د افغانستان ډېر پخوانی کلتور او رواج دی او باید له دې څخه هر افغان په هر وخت کې استفاده وکړي. اینجا آمدیم لونگی گرفتیم همراه واسکت. میخوایم که بریم با یک محفل اشتراک کنیم و از فرهنگ افغانی خود استفاده کنیم. این 4.5 گرفتیم و 800 درست است. این خواهد از بابا کلانای ما مانده و می روان هستیم دیگه. بله هر کس سنگ به جای خود سنگین است. په ځینو ودونو او نورو خوشحالیو کې ځینې کسان له ښایسته او ډول ډول عطرونو څخه استفاده کوي. په پلازمینه کابل کې یو شمېر عطر پلورونکي وایي له موږ سره مختلف ډوله عطرونه شتون لري. د دوی په خبره د عطرونه له پاکستان، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه افغانستان ته واردېږي. عطرو کې خو نو د عودو کمپنۍ چې دا عود زیات مشهوره دي. عود خو نو یوه جمعه 2 3 4 ورځې ښه ټیم لري. نور دغسې فرانسوي عطرو کې هم شته 2 ورځې، 1 ورځ 3 ورځې ټیم لري، زیات وخت پاتې کېږي. بیا قیمتونه نو ته هر څو باندې ستا 100 1.5 100 300 1000 2000 3000 تر 100 پورې بیا کې سته. د پخوا په پرتله د عطرونو مینوال هم زیات شوي. محمد نظیم چې د میدان وردګ ولایت څخه د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان سیمې ته راغلی وایي د دې ځای عطر بیا ځانګړی نوم او کیفیت لري، نو له همدې خاطره دې سیمې ته راغلی تر څو عطر وپیري.
نو راغللو دلته د عطرو کتلو ته چې ویم ګورو او ترلاسه یې کړو یو څه خو واقعیت داسې عطر لري چې یعنې که ته یو واخلې هغه بل ته دې هڅه کېږي هغه هر عطر یو له بل نه داسې جلا خوشبویانې لري چې سړی حیرانوي چې کوم عطر واخلي. نعمت الله بیا د خولیو عطرونو او لونګیو دکان لري. دی وایي د خولیو مینوال هم په اوس وخت کې د پخوا په پرتله زیات شوي دي. خولۍ بیا مختلف ډولونه او رنګونه لري چې هر رنګ او ډول ته په کتو یې قیمت هم توپیر کوي. خولۍ خو کندهار نه راځي، ځینې ماشیني جوړې دي، ځینې لاسي جوړې دي. ماشیني چې دي هغه څه نه څه ارزانې دي، لاسي چې دي هغه ښیم دي او ګران هم دي او تقریبا د 0 نه ونیسه تر 15-16 روپو پورې شته. د یادونې وړ ده چې په ځینو پښتني او افغاني ټولنو کې د رئیس یا مشر ټاکلو په پار هغې ته لونګۍ، پټکۍ او یا شمله په سرول کیږي. په افغانستان کې د لونګیو، خولیو او عطرونو کارولو کاروبار له ډېر پخوا راهیسې روان دی چې زیات مینوال هم لري.